ادبي محفل زم تاسو کوربا سردار یوسفزئی د پروګرام پروډوسر د محترم محمد امین بنگش د ریډیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریات پښتو څنګه आवाज دی تاسو اوره پروګرام ادبي محفل کې په کتابونو باندې تبصره کتابونه ماجي څنګهوان دی زما مخته رامي اخون د امان ګجراتی لټونه سمون فرزندلی صاحب چې د تیر فروری په 1 تاریخ باندې وفات شوی دویم کتاب ما بابا امان اخون یادونه او آثار دا هم ډیر ګټور او ښه کتاب دی د سره فرزندلی خان ډیر زیات خواري کړی دا کتابونه ما ته ډالې کړی زما استاد محترم د ګجرات سے محترم مشر محمد سلیم خان صاحب ما ته ډالې کړی د خپل ګران رور اشتیاق احمد صاحب چې زما د استاد محترم شیر اکبر صاحب زوی دی د سودم علاقې د مردان سیمه یاد خلک دی په زاهد آباد کې جون کې دغه په حواله سره لنډ شان خبر کول غواړم چې هغه سودم علاقې کې په زاهد آباد کې هغه د خیر خېګړې کارونه کوي وګورو خصوصا هغه چې کوم دغه ځای کې یو هسپتال جوړ کړی دی په هغه هسپتال کې د نادارو د بیوسو د غریبانو علاج معالجه کوي او هغه کې تر دې دمه پورې په زرګونو مریضان د هغه زینه الله تعالی ورته شفا ورکړي دا او هغه زینه دارو درمل کیږي د محمد سلیم خان صاحب شکرګزارم زه د خپل ګران ملګری اشتیاق احمد صاحب شکرګزارم چې دا کتابونه کلام اخون او زما بابا امان اخون یادونه او آثار د فرزندلی خان کتابونه ماته ډالې کړو فرزندلی خان په حواله سره دوه خبرې کول ضروری ګڼم دی په کال 1950 کې په 15 جنوري پیدا شو په ګجرات کې دغه ستر مشر امان ګجراتی په کور کې زیږیدلی و روان کال کې د فروری په 1 نیټه باندې یو پاس شو غي د وفات نه مخکې د خپل والد محترم دغه ډېر کار کړی د شاعري د غیره غونډه کړی دا او هغه ته لټونه او سمون دغه دوه کتابونه غي چاپ کړی دي هغه د خپل وفات نه مخکې دا ډېر لوی کار کړی دی چې دا یو کلام اخون نومي کتاب دا د 312 صفحو باندې دا کتاب دی کې ډېر زیات سرپورې شاعري دا کلام اخون کې او زه غواړم چې دینه تاسو سره کلام دو شریک کما بیا په دې باندې نور خبرې کو امان ګجراتی صاحب وي د نیکانو په مجلس سړی سړی شي د نیکانو په مجلس سړی سړی شي د بدانو په مجلس سړی خړی شي د نیکانو په مجلس کې نیک تاثیر وي د نیکانو په مجلس کې نیک تاثیر وي د بدانو په خوانچه مردار خوړی شي پرهیز باندې صحت او بدن خوي په پرهیز باندې صحت او بدن خوي بد پریز چې شي ضرور به زیړی شي او بوډې لوخه په لذیذ طعام خخکاری بوډې لوخه په لذیذ طعام خخکاری بد طعام باندې بروغ لوخه بوډې شي نیک مجلس با د چوڑینه سید ساس کی نیک مجلس به د چوڑینه سید ساس کی د مجلس په تاثیر لوی سړی چوڑی شي د مجلس په وجه غل ډاکو علم شي د مجلس په وجه غل ډاکو علم شي په مجلس بازي د علم خونړی شي خیمانی د رستو سفید امانه هغه بار وړل پکار دی چوڑی شي هغه بار وړل پکار دی چوڑی شي لایانو دین په قوم پسې قسم قوم یې نکړ په خپل دین باندې ورسم دین د قوم په طبیعت کې روان د قیامت ورسره نشته د هیڅ غم د دړو د خیر خیرات په تمه وچو که حق وایم شي خبب امانه چم پاک الله تبا جواب په قیامت سکړي پاک الله تبا جواب په قیامت سکړي د ریا په طرز لولي وګدم امان ګجراتی زیر نظر یې الله په وعده زم جهنم الله په وعده زم جهنم پروګرام ادبي محفل زم تاسو کوربا سردار یوسفزئی د پروګرام پروډوسر د محترم محمد امین بنگش د ریډیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریات پښتو څنګه आवाज دی تاسو اوره پروګرام ادبي محفل کې په کتابونو باندې تبصره